طالبانو د خپل وزیر په کور هم چاپه وهلې ده. سلام ګران لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په یو نوي تازه خبر سره په مرسل ټي وي چینل کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه را سره وګورئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. امنیتي ځواکونو د معتصم آغا جان پر کور عملیات کړي. امنیتي ځواکونو د کابل په وزیر اکبر خان کې د طالبانو پخواني چارواکي معتصم آغا جان پر کور عملیات کړي. معتصم آغا جان چې د طالبانو په تیره دوره کې لوړپوړی چارواکی و، تازه یې نن په کور چاپه او عملیات شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ویل شوي چې د هغې زرهي موټرونه او وسلې یې ترې وړي دي. معتصم آغا جان د طالبانو د کورنۍ له غړو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په اړه هم خبرې کړې دي. نوموړی د طالبانو د کورنۍ سره د طالبانو چلند نسبتا مناسب بللی دی. تاسو د طالبانو د دې کړنو په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.